ساکن د انسانیت نه دی پاتې، هېڅ شی نه دی پاتې. باور وکړه دومره خلک وږي شوي دي په افغانستان کې چې بل باندې نور بیخي حملې کوي. والا دوستانو وبخښئ ورور مایک دې بندومه. دوستانو ټول یو لاس شئ، یو بل سره باغه مه کوئ، په ښه ورورتوب څخه خپل د پښتانه څخه استفاده وکړئ. که کومه ورځ ولسمشر وه که نه وه دا مو په یاد وي. غیرتي ځوانان اوسئ، پښتانه اوسئ. دا خبره مې هېڅکله هېره نه کوئ، هېڅکله. سلامونه او نیکې هیلې نوري ورور. سلامونه. سلامونه دې ټولو لیدونکو ته ورسېږي. بیا دې خاص سلام ولسمشر ښایي جوړه. مننه نوري ورور. ته خپله څنګه یې؟ ښه جوړ انشاءالله. والا شکر ده د الله احسان داسې کیسې دي. والا د څو ورځې خو ډېره مریضه ومه چې په خانه کې ومه. بس الله جل جلاله دې شفا درکړي. څخه په خیر الحمدلله چې تېر شول. شکر الحمدلله. ولسمشر نه ښکارې کله ناکله راځي د برنامه وګوره په ورځ کې خو یو ساعت راځه که نه. څنګه وکړمه ډېرې باور وکړه زما کار کله هلته سفر لرم کله دلته خپل ویډیوګان هم ګورئ چې چاوم هره ورځ په سفر لرم بېخي ستړې شوې یم. نه صحیح ده ښه خبر دې وکړه پوه شوې. والا داسې شخصي ژوند دی که نه که مور و پلار مې په لاس کې نه وه ساتلې مې نه وه قسم دا برنامه مې اسمانو ته درته رسوله. حیف چې مسؤلیت لرم ورورجانو مسؤلیت لرم کور کې. ورځه د هر وخت ګورم کله ناکله بس مونږ همداسې ستا غوندې ډېر بند یو قسم چې بیخي بېکاره کېږو نو دایته لیف چرت شته یي ځکه کار کې مې مو بې ځان ګوښه کوم. قربانه کېدله مننه یو جهان بس مننه. زه به په خدای خاص تاسو په خاطر لایف راځم چې ودرېږي دوستانو فکر بل شي او د ذهنونه لرې کړي ناامیده نه شي ښه امید ولري. نو زه کوشش کوم ولس ته امید ورکړم. مسله دې کامیابه که پوه شو. قربان دې شم نوري ورور. دا زموږ وظیفه دی که نه لکه دومره وخت دلته ورکوې دا ګوره داسې لاره ده قسم ده دا به آخرت کې درته په درخوري پوه شوې. دا دومره وخت هم دومره کارو ته او کسبو ته ورکوې که نه والله کې کم ځای په موږ فرض دی باید دا هوادار یو که ماشوم یو که غټ یو که مشر یو که ښځه یو که نجونې دا په ټولو حق دی پوه شوې. دا به ستا آخرت کې ډېر د دې حق انشاءالله درته ملاوېږي پوه شوې. که په دې دنیا نه شي په هغې دنیا کې ځای لرئ. بېشکه نوري ورور. بس ورورجان دا زموږ حق دی هغلته چې مې خویندې دي باور وکړئ نوري ورور. زه هېڅ نه ضرورت نه لرم چې لایف راشم نه کوم ګټه را رسېږي نه څه شی نه فالوورس په قصه کې یم اصلا. فقط خبره دغه ځای کې دی چې دا دوستان چې دي دا هېڅکله نه غواړي چې یو بل یې دی نه پرمختګ وکړي. که چېرې دا ټول دوستان چې ما سره دي په رښتیا ما سره ودرېږي زما شا ونیسي زه دا برنامه درته مشرانو ته وړم قسم خورم درته. دا ډېره بل خبر دی وکړه پوه شولې او دا نن دا 40-50 نفره کښېني پوه شو یو څه خامخا ذهن ته راځي ورته والله که یو دانه ډبل ټاپ کړي یو دانه لایف شیر کوي خو څنګه مخته لاړ شي لایف مې نه کېږي. تر دې چې موږ تا سره ولاړ یو ولسمشر داسې دی دا خبر خو دې ډېر بل خبر وکړه پوه شوې. باید ستا هغه حده پورې هغه کې حمایه کې پوه شولې یخ ته ته ورځې مخکې هم وویلې پوه شوې. بس که ته زه پوهېږم ته دې ډبل ټیپ او په دې یو ګلو ملو ته هېڅ اړتیا نه لري او د دې نه هم زه خبر شوی یم ته ډېره مرسته هر چا سره کوې کې دا د خلک خاص واوري پوه شوې. هېڅ څوک دلته یورپ کې احتیاجت نه لري. هر ځوان که هر نجلۍ هغه هغونه ګټي پوه شو چې خپل فامیل او څومره یې وخوري هغه هغونه ګټلی شي پوه شوې. او زمونږ او تاسو دا زیاتره خلک دا فکر کوي ولا چې دا راځي او فالوور ټولو لایک او دې په هغه دپاره قسم په خدای دا خو بس هسې نه دی پوه شوې. بس خدای زموږ په صبر راکړي چې دا برنامې مخکې یوسو افغانستان کې لکه هغه راشي نور تغیرات راشي 4-5 کاله تېر شول خو د هغه ټوکو کې وګورې چې څو کاله نورې تېر شول. والا دا خبر خدای پوه شولې بیخي د شان دی په افغانستان باندې. او ولسمشر یو جهان مننه درنه کوم قربان مننه ملګرو ته وخت